ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ اوسئ او راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلی. نن بیا هم خپل درس پیل کړو د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. مخکې د دې نه چې خپل نوی درس پیل کړو یو ځل به پخواني درسونه تکرار کړو. موږ تاسو پوه شو چې الف د مد سره راشي آ تلفظ کی او داس لیکل کی آ. ب د الف سره با، ب الف با، ب الف با، پ الف پا، پ الف پا، ت الف تا، ت الف تا، س الف سا. س چې د الف سره راشي داس لیکل کی او سا تلفظ کی سا. جیم چې د الف سره راشي داس لیکل کی او جا تلفظ کی جیم الف جا. چ الف چا، چ الف چا. ه الف ها، ه الف ها. خ الف خا، خ د الف سره خا. دال الف دا، لږ په توپیر چې دال نه ماتیږي او په خپله راځي. دال الف دا. زال الف زا، دا هم نه ماتیږي، نیمه نه راځي، په خپله راځي. زال الف زا. اوس په نوي درس ته راشو چې موږ تاسو نوی درس کوم حرف دی. دا درس شپږم درس دی او شپږ په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ چې بیا به یې کارخانګي درکوم. نوی حرفم ر دی. ر الف را. ر هم نه ماتیږي، په خپل شکل راځي، یو الف یې مخکې راځي. ر الف را، ر الف را. او په کومه کلمه کې موږ تاسو ګورو؟ په راحیل کې ګورو. راحیل، دغه ښځه ښکلې ښځه تاسو وینئ، نوم یې راحیل دی. راحیل د حضرت یوسف علیه السلام د مور نوم هم راحیل و. وګورئ چې د راحیل په اول کې را راغلی. راحیل، راحیل. بل حرفم د ز حرف دی. ز هم نه ماتیږي، په خپل شکل راځي، یو الف یې تر مخ راځي. ز الف زا، داس تلفظ کی ز الف زا. تاسو هم تلفظ زده کړئ. او ز الف په زاغ کې موږ ګورو چې راځي. ز الف او د غین سره زاغ، زا زاغ. دغه الوتونکی چې تکتور دی او په ونه ناست دی ته زاغ دی. ز الف زاغ، زاغ. یو غین ورسره راغلی، زاغ شود. اوس د کارخانګي ورسید. یوه صفحه به تاسو د ر الف نه، را نه، یوه صفحه به د ز الف زا نه او یوه صفحه به د شپږ عدد نه ولیکئ او تلفظ به یې هم ښه تکرار کړئ چې ښه زده شي. را، زا او د شپږ عدد. او که خپل چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه منظم ولیدای شئ او تکرار یې کړئ. نور مو وخت پوره شه. د خدای پامان.